برېښنا په اونۍ کې شنو صنایعو ته د ډاډمنې برېښنا ویش لپاره د نوې طرحې تطبیق به ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. کابل کې د شنو صنایعو اړوند صنعتي فابریکو مسؤلینو د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر سره کاري دفتر کې ولیدل او د برېښنا اړوند وړاندیزونه یې ورسره شریک کړل. ښاغلي ډاکټر عمر د یادو صنعتي فابریکو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان برېښنا شرکت لپاره هیواد کې صنعتي تولیدي فابریکو لپاره د ډاډمنې برېښنا ویش مهم لومړیتوب دی او د ډاډمنې برېښنا چمتو کولو ته یې پر نوې طرحې او تطبیق لارو کار کړی چې ورسره به شته ستونزې حل شي. رهبری ریاست حوزه غزنی برشنا یک ترانسفرمر مستقل با ظرفیت 50 کیلوولت آمپر برای بخش مخابراتی روشن در این ولایت نصب و به بهره برداری سپرد. در مراسم افتتاح مسئولین محلی شبکه مخابراتی روشن از همکاری های د افغانستان برشنا شرکت تشکر کرده و بیان نمودند که با نصب ترانسفرمر مستقل تغییرات مثبت قابل توجهی در خدمات آنها به وجود خواهد آمد. د بغلان برېښنا تولید فابریکې کې له ټاکلي کچې زیاته برېښنا تولید شوې ده. د بغلان برېښنا تولید فابریکې د روان 1403 لمریز کال لومړیو لسو میاشتو کې ټول 3288 میګاواټه برېښنا تولید کړې چې ځایي شبکې کې پیرودونکو ته ویشل شوې ده. یادې تولیدي فابریکې کې د تجهیزاتو پر وخت رغونې او اوبو منظم مدیریت سره له ټاکلي کچې 5538 میګاواټه زیاته برېښنا تولید شوې ده، ځکه چې د عملیاتي ریاست له لوري ورته د روان کال تر پایه پورې د 11950 میګاواټه برېښنا تولید هدف ټاکل شوی و. مرکز خدمات مشتریان د افغانستان برشنا شرکت که از طریق شماره 144 در یک هفته گذشته حدود 550 مشتری مشکلات خود را مطرح کردند که به موقع با همکاری کارمندان محلی به آن رسیدگی شده و مشکلات تمامی مشتریان حل گردیده است.